ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي زما لپاره تر ټولو د خوشحالۍ او جالبه او غوره ورځ وه. د طالبانو ځوان دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد څخه یو جهان مننه هم کړې ده. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له خوا نه خاصه بلنه هم ورکړل شوې ده. د ډاکټر صاحب غني ځواب په ویډیو کې وګورئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ، ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ ویې ویل شکر دی ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به د څو چنده ستاسو زیات احترام قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ تر څو تاسو ته د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تاته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي د ټولو د خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم. ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ماته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به راپورته کوو په شریکه. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب د الله پاماني واخیسته او په وروستیو کې راته وویل د وخت د نیولو راته بخښه کوه. د الله پامان. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي که ټول افغانان داسې فکر ولري نو افغانستان به آباد شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان. تر بیا خیر چارې.